د شیطان نه که بچ کېده غواړې زه درته یو څو لنډې لارې ښیم لنډې. اولنۍ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل، په دې سره به الله تعالی ساتي د شیطان. دویمه طریقه قراءة المعوذتین، د اخرني دوه سورتونه په مخه وایه. درېیمه طریقه آیت الکرسي وایه، کله چې وده کېږي که نه آیت الکرسي وایه. رسول الله وسلم وایي د سهاره پورې به شیطان نږدې نه درځي. څلورمه طریقه د سورة البقره تلاوت کوه. حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي په کوم کور کې چې د سورې بقرې تلاوت کېږي هغه کور ته شیطان دننه نه راځي. پنځمه طریقه د سورې بقرې د اخرني آیتونه وایه. شپږمه طریقه د سورة غافر د اولني 3 آیتونه لوستل. اومه طریقه دا ده عام اذکار د سحر او د ماښام او د منځونو نه بعد اذکار د دې اهتمام کول. رب العزت به تا ساتي د څه نه؟ د شیطان نه او د شیطان د شر نه او د هغه د وسوسو.